زه خپله توجه کاکړي څخه کېږم چې زما نوم حاجي عبدالرحیم دی او توبه کاکړي کې یونین ما انجینر دی. نو دغه د جمعې په ورځ دا غټ سیلاب راغلی په سهار کې موږ د خپلو باغونو د ده په طلب کې وو. نو ما سره څلور بچیان وو یو زه وم چې موږ چې راغلو بس دا ډېر غټ توانې اوبه وې چې ګړی وه چې او دا دوه بچیان پاک ورسېدو دا نور دوه الله پاک بچاو کړل چې وایي داسې دا زما د ورور بچیان دي مولوي جارله چې نوم هغه دا دوه بچیان دي یو دغه هلک دی یو هغه هلک دی دا یې مشر دی دا یې بل ورور دې واده کړی بل ورور واده نه و کړی یا هغه کسر کشو. السلام علیکم زه فضل الرحمن ملګرو د حاجي څلور بچیان چې په دغه کډې کې دغه څه ولو دوه خو بچاو سو الحمدلله دوه دانې کې شهیدان سولو یو درې ګانټې دوی ژوندي هم ولو خو لارې ټولې سره بندې ولې ولې چې روډونه ټوله خراب سوي دي دا کم روډس د دوی د کلي پورې راغلی دی هغه کې ډېر کرپشن هم سوی ولو د کوچنۍ لوکې یې پرې اچولی ولو بې انتها کرپشن کې سوی ولو دا قسم د دوی نور هم ډېر مریضان دا شان دي د خپل ځګي پورې دوی نسي رسوی ولې چې روډ ټوله تباه سوی دي هغه ځوانان په دا ځګي کې ډوب سولو او د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې. خلکو باغونه یوړو منده ډېر راغلی په فصل کې راواوښتې دا خلکو هلته خپل پیپ له پرې وتل ورونه وو هغه چشو په خوا روان وو دا درک یې نه ورکاوه پکې رالو څلور کسان وو ورونه دوه چې وو دلته کې پاته سولو بیا په ګرد کلي په ولس باندې په درې څلور کلي به رالو بیا درې نیمې ګنټې په دا اوبو کې وسوې چې راومکشل لاره خو نسته روډونه یې ګرده وړي دي هغه دا دوې یوه انچې یوه نیم انچې لوک په لوېدلی دي نور روډونه نسته هغه ټیکهدارانو خپل کرپشن کې کړی دي یو څوک هم هغه خپله ټیکه خپل حد ته ځای نه رسي او هغه دوی ځله ډپټي پرپټي کې ځله تقسیم یې کړي